السلام علیکم همت جان آفیسیال چینل ته ښه راغلاست. اوس تاسو کولی شئ په واتساپ کې هم چټ جی پی ټي چې دی هغه استعمال کړئ. دا چې نوی ورژن کې چټ جی پی ټي اوس په واتساپ کې هم کولی شئ خپله استفاده ورڅخه وکړئ. هر ډول پوښتنه چې تاسو لرئ له چټ جی پی ټي څخه په واتساپ کې هم کولی شئ. دا چې چټ جی پی ټي یوه مصنوعي طریقه ده چې تاسو سره په ذهن کې هر ډول پوښتنې وي تاسو له چټ جی پی ټي څخه کولی شئ. زموږ اکثره هېوادوال تر اوسه پورې چټ جی پي ټي چې دی هغه تر اوسه پورې نه پېژني. نو زه دوی ته دغه چټ جی پي ټي ټول معلومات هم دغه ویډیو کې درسره شریکوم او د هغې تر څنګ موږ کولی شو په واتساپ کې هم چټ جی پي ټي استعمال کړو. او د هغې تر څنګ هغه هېوادوال چې په لیکلو باندې نه پوهېږي دوی لپاره هم ډېره ښه اسانتیا ده. دوی کولی شي د وایس میسیج له لارې هم چټ جی پي ټي سره خپل معلومات شریک کړي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او له دوی څخه خپل معلومات حاصل کړي. نو راځم دغه ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه درښیم، خو له ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. لومړی راځم هغه هېوادوال لپاره چې دوی چټ جی پي ټي سره ناشنا دي د هغوی لپاره لومړی چټ جی پي ټي چې دی هغه ورپېژنم. تاسو به لومړی راشئ دغه چټ جی پي ټي چې دی دغه به له پلې سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. دغه کله مو چې دغه را ډاونلوډ کړ له ایمیل په واسطه به ورته لوګین شئ. کله چې ورته لوګین شئ نو دلته دغه ځای کې تاسو ورڅخه هر ډول پوښتنې چې دي هغه کولی شئ. دغه ځای کې مثلا زه ورته لیکم سلام څنګه یاست. دا ډول تاسو هر ډول پوښتنه چې ورڅخه کولی شئ، که هغه دیني برخه کې وي، ټولنیز، اجتماعي، هر ډول پوښتنې چې تاسو سره په ذهن کې وي تاسو له چټ جی پي ټي څخه کولی شئ. او د هغوی لپاره چې دوی په لیکلو باندې نه پوهېږي د هغوی لپاره بیا هغه کولی شي چې د وایس میسیج له لارې دوی له چټ جی پي ټي څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. تاسو به راشئ لاندې دغه اپشن ته دا ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. نو کله چې دا ځای باندې کلیک وکړ دلته خو ما سکرین ریکارډر شروع کړی دی. دلته غږ چې دی هغه نه ثبتېږي. صحیح ده. نو زه راځم دا ځای باندې کلیک کوم. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ تاسو ته به هماغه تور رنګې صفحه چې ده هماغه ډول بیا صفحه راشي. صحیح ده. ما خو دلته سکرین ریکارډر شروع کړی و، غږ چې دی هغه نه ثبتېږي. نو تاسو ته به په شنه رنګ کې صفحه راوړي. کله چې په شنه رنګ کې صفحه راشي نو تاسو ورسره بیا خبرې کولی شئ د وایس میسیج له لارې. تاسو ته به هم په پښتو دوی هم وایس میسیج کوي او په پښتو به درسره خبرې کوي. نو په دې طریقه تاسو چټ جی پي ټي چې د هغه استعمالولی شئ. اوس نو راځم په واتساپ کې موږ څنګه چټ جی پي ټي چې د هغه استعمالولی شو. تاسو به راشئ واتساپ ته، واتساپ به راخلاص کړئ. کله مو چې واتساپ راخلاص کړ تاسو ته زه د چټ جی پي ټي نمبر چې دی هغه د ویډیو په ډسکرپشن کې هم پرېږدم او دلته همدغه سکرین باندې هم ترلاسه کولی شئ. نو کله مو چې دغه نمبر چې دی دا واتساپ کې چې ثبت کړلو، کله مو چې ثبت کړل نو تاسو سمدستي چټ جی پي ټي چې دی هغه خلاصېږي یا وځېږي. نو دلته تاسو ورسره خپلې خبرې کولی شئ. دغه ځای کې زه ورته لیکم سلام. نو دا ډېره یوه بهترینه اسانتیا ده. تاسو ګورئ چې ماته سمدستي ځواب راکړلو. نو تاسو چې هر ډول پوښتنې غواړئ له چټ جی پي ټي څخه وکړئ. دلته واتساپ کې هم تاسو له دوی سره خپل مشکلات چې دي هغه شریکولی شئ او دوی به تاسو ته خپلې ستونزې چې دي هغه درسره شریکوي. نو په دې طریقه تاسو واتساپ کې خپل معلومات چې دي هغه له چټ جی پي ټي سره شریکولی شئ. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.